عزیزان عرض میں داو چې دا د عشاق مجلس ته د یو عاشق واقعا درته بیانوم. زه چې څه وخت کې دوره مې وکړه او مدرس وم په دارالعلوم صرف کې، نو دا مثنوي ما نه وویل. نو دې مثنوي پسې کوم استاد له به چې تلمه هغه 14 میله لرې، نو 11 بجو پر به مې درس وکړو، بیا به 11 بجې په سایکل سور شوم او استاد له به ورغلم او غرمې روټۍ به مې هغه سره هغه وظیفې وخوړې، مازدیګره پورې به مې بیا سبق وویلو، بیا به په سایکل راتلو. 25 میله مزل به مې د ورځې کولو 1.5 کال. د اوس طالبانو ته زه اوس وایم چې داسې په لاره برګي چرګي روان دي لکه د قارونۍ په شانې. طالبګیري مونږ کړې ده، 14 کاله ما طالبګیري کړې ده او په 10 کالو کې مې نه یادېږي چې ما د غرمې ګرمه روټۍ خوړې دي. سړې وظیفې به مې مرچکي سره وخوړې او بیا به مدرسې ته تلمه، ځکه چې ګرمې وظیفې ته مې انتظار کولی، نو بیا رانه مدرسه خرابېده. 10 کال. نو زما عزیزانو د یو مثنوي دپاره ما روزانه به په سایکل 26 میله مزل کول. مثنوي چا لیکلی او څوک و؟ مولانا روم په روم کې د ډېر لوی علم خاوند و، د تلاو په غاړه ناست دی او درس کوي. درس کوي نو لګیا دی طالبانو سره قیله قلنا قیله قلنا قیله قلنا. که تاسو خیال کړئ هغه تحریر سنبت کې قیله قلنا سوال او جواب کې راځي کافیه باندې دا لګیا دی قیله قلنا قیله قلنا. شمس تبریز راغی راته غلی غوندې شاته کېناست. چې کېناستو نو چې دی اوسګار شو نو داسې ورته وکتل. شمس تبریز داسې غلي غوندې لاندې وکتل. د ملیانو قسم خدای م ساته خطرناک غوندې کته د خوند سره خوند ورته داسې وکتل. شمس تبریز لاندې وکتل، بیا سر راوچت. مولانا روم ته وایي چې گفت ای غوغا وکیل و کال چیست، گفت ای غوغا وکیل و کال چیست. مولانا صاحب دا دومره شور دی چې جوړ کړی او قیله قل نه دی داسې شی. مولانا روم ورته وایي د ملاتوب په ژبه مولوی فرمود نادان لب بند، مولوی فرمود نادان لب بند، بر مقالات خرد مندان مخن. او نادانا جب بند کا د نیکانو خلقو په خبرو پورې ته خاندي. دا قیله قلنا خو د نیکانو کلام دی. شمس تبریز غلی شو، ډېر ساعت تېر شو. مولانا روم اوس داسې م ګوري او داسې م ګوري او ده ته م داسې په غوسه وګوري. مخې ته یې کتابونه چې پراته وو هغه یې داسې شمس تبریز راواغست او تلاو ته یې وغورځول. چې تلاو ته یې وغورځولس مولانا روم ته نوره غوسه ورغله چې کتابونه یې تلاو ته وغورځول. خو چې څه ساعت تېر شو وایي مولانا خفه شوې، ویل تا خو زما اساسه وه، تا اوبو ته وغورځوله. ویل ښه جي. اوبو ته یې داسې لاس کړو، کتابونه یې راواغست او چې داسې یې کړه د اوبو په ځای ترې نه دوړې ووتې، ګرد ترې ووت. چې ګرد ترې ووتو یو ملا ما نه تپوس وکړو دا ګرد ته څنګه ووتو؟ ویل په ارام کښېنه، په ارام کښېنه، که په چا پیریان نو په ما دیوان دي. ما هر شی د ایمان په رڼا پېژندلی دی. تا
ما په روژه کې ترجمه پڑھاوله او ما درته یو دوه طالبان پوه کړي چې څه وخت کې دا ځایونه په قرآن کې راشي من یطیع الرسول وای فقد اطاع الله. د دې خو د دې نور نه زیات د رڼا په شان معنا ده. من هر هغه څوک چې اطاعت د رسول کی نو دغه اطاعت د چا دی؟ د خدای د مرضا مظهر چې دی او پیغمبر دی. بده ته ګورئ دی چې څه کوي دی چې څه وایي هغه څه کوي دا د خدای مرضا ده. ته په چې دې ځای باندې راغې نو چې خدای پې تېر شو. بل مې درته طالب پوه کړی چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. کلیئر کٹ آرڈر دے. قل اعلان وکړه پیغمبره څوک چې خدای سره محبت کول غواړي عادي د جناب محمد رسول الله تابعداري دغه د خدای سره محبت. ته چې په دې ځای راغلی داسې خویه پې تېر شو. آرام کې زه خدای په 14 کاله کې ډېر ښه پوه کړی. زه کرامت پیژنم زه معجزه پیژنم. بیا دا کرامتونه د اولیاءو بیا د اورېدو خبره زه نه کوم دا ما په سترګو لیدلي. زه تاسو ته په ایمان وایم په ایمان چې یو سړی دی ښه معنا ده ورغلم ورپسې ما ستا متعلق څه اورېدلي دي. ما ته وی چې ښه ده نو دا اجومات کې دا قطکانو ته څه وایي واړه واړه قطکانې ورته وایي که ما ته وی دغه نه یو کاڼی روانه کړه. ما یو کاڼی داسې راواغېست دې تلي کې مې ویل ته ورته ګوره یا حیو یا قیوم یې درې ځله وایي او په داسې چوپ کړ. په خدای مې د قسم ما ورته کته چې ستاسو د دې رزړو غوندې الواتې جوړه ویلو چې خولې ته واچوه چې خولې ته مې واچوه دغه مټینګ نه رزړو کې دغسې خوند او دغسې رنګ شو. ما ورته داسې کته کرامت بعد الموت وګوره یا تکشف د مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه چې کرامت بعد الموت د قبر نه خواصو ته شایع کېږي. خواص بعد الموت د اولیاءو د قبرونو نه استفاده. تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې مولانا روم حیران شو چې دې کتابونو نه دوه څنګه ووت. شمس تبریز څادر په اوږه واچولو پاڅېدو روان شو او ده ته یې داسې وکتل چې داسې ورته وکتل نو الله پاک دې در باندې او شاک پیش کړي. نو د معشوقې هغه رحمان بابا وایي وی دل سوزی بزما حل در معلوم شی دل سوزی بزما حل در معلوم شی کتما غند بی دل او ز دل بروی تمام تم بی درنجو پسیرولے تمام تن میں درنجو پسیرولے حکما د تور سترګو یو نظر وی په دومره تیز عاشق نه چې دا څومره چغې وهي دل سوزي به زما حاله در معلوم شي که ته ما غوندې بې دل او زه دلبر وی ته زما غوندې عاشق وی او زه ستا په ځای معشوقه وی بیا به مې درته ویلی وی چې دلته ځي څومره
شمس تبریز ورته د خریدار په سترګه داسې وکتل چې ویې کته د مولانا روم په سینه کې اور بل چې بلې کو شمس تبریز پاسېد او روان مولانا روم راونی چې راوینیو ویل کجا میری کار خود را بک نہیں تھوڑا برما چکار پل کار کوا ما سره دې څه کار دی ویل والله که دې پرېږدم په ما کې خود اور بل کړو پرېږدم دې نه وی راځه بار وته پټو ته د وښو یو جونګړه غوندې وه هلته کېناست چې کېناسته مولانا صاحب ته ما سره نشي ټینګېدی وی کوشش به کوم وی نشي ټینګېدی والا دا پیسې ورشئ او د شرابو بوتل راوړه ویلې ښه جي بدی خو بیا لیونی شو لاړو بازار کې د شرابو بوتل نیولی دی را روان دی خلق چې ګوري اوی مولانا روم وای 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 چغې شوې بدل جوړ مولانا روم باندې هغه عشق داسې سورو چې هغه چغې اډو اورېدې نه شراب به هلته توی کړه خلکو ته یو څه موده چې تېره شوه خلکو ته پته ولګېده چې راځه ته درویش چې کوم ناست دی دا خو شراب براب نسکي د خو خلکو له څه چل جوړ کړی نو خلک ورمات شو چې ورمات شو نو مولانا روم ته وایي چې زما راز ښکاره شو ما خو ځان پټ ساتلو خو زما راز ښکاره شو زه ځمه ویل زه به څه کوم په دې سینه یې ورته لاس ووال چې لاس یې ورته ووالو ویل ځه ته به مولا د روم یې بس راتلو سره دا مصنوعي شروع په مصنوعي کې په خپله اقرار کړی دی چې زه هېڅ نه وم که څه شوم نو ولې شوم مولوي هرگز نشد مولای روم تا غلام شمس تبریزی نشد مولانا روم با هیچ چړې دومره لوی سړی شوی نه وی چې څو پورې د شمس تبریز غلامي نه وی کړې بیا څه هر که خدمت کرد و مخدوم شد هر که خود را دید و محروم شد خدمتو کی مخدوم بشي ځان ته وایي چې زه دا زه ټکی ډېر خطرناک یو بزرګ ته یو سړی راغی بزرگ ناست ہے دے مجلس کا شیطان راگ بزرگ ورته شیطان ته وایي چې یو مسله راته وکړه هغه ورته زما مسلې څه دي و دا دي چې خلک ګمراه شي اگر من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له خدای چې څوک په لارې کوي ته نشي دې لارې کولی خو شوق مې نن دا دی چې د شیطان نم یو مسله واورم هغه ورته په خدای مې دې قسم چې ټیک مسله درته وکړم او بزرګه خلق دې لاسونه صفوي خلق دې خپې صفوي ډېر لوی احترام او عزت دې کوي خو یو ټکی مې واوره چې په دې لاسونو صفولو په دې عزتونو چېرته داسې ونه وایې چې زه څه ونه وایې وایي ټول یعنی ما منعك الا تسجد اذ امرتك ما منعك ته څه شي منع کې چې ما ته حکم وکړو چې ادم ته سجده وکړه نو قال انا دی ویلې انا دا انا ټکی د خدای خوښ نه چې تا زما په مخ کې انا ولې ووې
د پاکستان بیړه خو ځکه تباه ده چې په 50 کاله کې هر یو د سوټای زوی چې راځي وي انا دا اوس خریټې چې ناست دم ویلې زه به کچکول ورکوم اول کچکول یې خلکو ته غاړه کې واچول د اوړو باران یې راوړ چا به ویل روټي کپړه مکان به ورکوم چا به ویل غربت به ختموم هر یو ممبر چې ودرېږي زما وروڼو که زه عالم دا ملک په ټیپر شي او دا ملک به مولای شي او تاسو به په خېټه موږ وایو چې رښتیا زموږ څه چل دی دا چې راشي بیا د ګیدړ غوندې پټ ګرځي ته پوه شوې زما د کلي ممبر دی دا 13 ورځو کې زموږ د کلي ټرانسفارمر خراب و ورته به ټلیفون وکړو ما نو واوره سبا پورې دا ټرانسفارمر ټیک مه کړه ته د ځان تماشا وکړه ویلې څه به وکړې مالک که په لاره رانه تېر شول زه به د سړي ځای نه یم چې سبا مې کته نه را ټرانسفارمر یې بیا راغلی تاسو غلامانه ذهنیت دی ایم پی اے دی ایم این اے دی ایم پی اے دی ایم این اے دی کړت نه شئ کولی وه زه دې سپېږمو ته په پېښور کې راغلم ویله که تا خو پرون دې سړي ته منډې والې که نه وټونه دې ورته پیدا کول اوس ورشه وایي هغه له څوک وتلی قال انا زه خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين زه دنه بهتر خدای وی دا زما په مخ کې دی انا ولې وی فخرج منها فانك رجيم اوزه زما د رحمتونو نه عمر له مې تباه کړې عمر له دې بیړه تباه شوه انا نو ورته وی پیر صاحب خلق دې ډېر قدر او عزت کوي خو چې داسې چرې ونه وایې چې زه او که داسې دې وویلې چې زه نو داسې به شې لکه چې زه شیطان ورته وایي چې که دې وویلې چې زه نو داسې به شې لکه چې زه نو زه ټکې دا ډېر خطرناک چرې مو وایه هر وخت یې وایه اول یا آخر تو ہی تو ظاہر باطن تو ہی تو بل څوک دی په دې کائنات کې بیګا یو ډاکټر راغلی ما ته ویل چې زه د چلډرن ډاکټر یم او زه داسې یم او زه داسې ورته مې یو شعر ویل ما رحمان بابا وایي چې زوی د پلار په غېږ کې پروت وي روح یې لاړ شي زوی د پلار په غېږ کې پروت وي روح یې لاړ شي د قضا علاج په مور او په پلار نشي پلار په غېږ کې پروت وي روح یې پرواز وکړي پلار یې نشي رساولی که څه دی خو هغه دی بل لا څوک بل څوک شته چې د هغه مخکې وویل چې زه زما عزیزانو مولانا روم بیا څه کار وکړو څومره معجزات د جناب محمد رسول الله چې دي دا ټولې په مثنوي کې په نظم کې راوستي هغه حنانه هغه ستن چې پیغمبر به ورته ډډه والې وه تقریر به په مسجد نبوي کې کول چې څه وخت کې هغه یو صحابي ورته منبر جوړ کړو چې حضور ستړی کېږي چې په دې منبر باندې چې دې منبر ته لاړو نستن په جړا شو څنګه په جړا شو استن حنان هجر رسول نالا میں زد ہم چون ارباب عقول حنانان داسی په جړا شو تا ویل چې انسان جاری جناب محمد رسول الله ورته په منډه راغی ستن ځان ته غاړې ایستا ورته وی گفت پیغمبر چی خواهی اے ستون وستن څه غواړې ولې جارې نستن ورته وی گفت جانم از فراقت گشت خون ستا په جدایۍ کې مې د زړه نه وینې روانې شولې ولی مسندت منبود مضمن تاختی بر سر منبر تو مسند ساختی یا ستا تکیگا زوما
या जदे प्रेखम होत मेंबर तलारे वेस्तने जब दुआओं कम चलना ताप जन्नत के वन की तो या रसूल अल्लाह पखदे में दी कसमी जन्नतुना में दी पकार का पकार वनस्तामला में पकार बोले सहाबत सिनूं हजरत सौबान टोल औरत पैगंबर होने ली दो चिमेने ली दो टोल औरत पचड़ा के रखा मकामी चूंडी दो वली चढ़े व्यस्त में नहीं ली दले बिया चढ़ल वहलुस खुद जोड़ी कम करना उस वाली जाड़े वो उस का जाड़म या रसूल अल्लाह के क़यामत की कदर जन्नत तलारमा मुजब जन्नत की दासी जन्नत से कौन सी चरता ताप की नवीन दाद देख अशार ची दी कि 100,000 फिरदौस है पर हर खम की जुल्म और 100,000 फिरदौस है दियो इख्तना कुर्बानी दादा शेर जिदा से जन्नत बद सकम ची चरता पके दाता नहीं नहूं दाल्ला गैरत पजोश के राजी कुरान राग है मयुत अल्लाह व रसूला फौलाइक मअल्लज़ीन अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन। ए हबीबा सौबान तो आया कि ता दुनिया के दे पैगंबर सरा मिनद प जन्नत के बंवर सराए देखो कसम पकड़े तो कुरान के दे जन्नत देर जिक्र से फीहिमा ऐनान तजरियात फीहिमा मिन कुल्लि फाकिहतिन ज़ौजान हुरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम व यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा वगैरह नौकरान बदसी और बंगले बदसी और दा लालच कुरान पे एतबार द तबियतों द दुनिया सरावर करे देखो गोरे मत गोरे दा लालच अफगानिस्तान मुझे नहीं नशे नो सभी हाँ दा लालच कुरान पे एतबार द तबाया और द दुनिया सरावर करे मकसूद बेजात शेब प जन्नत के न हुरी हुई न गिरबानान कोई न बंगली हुई न महाजू नहीं मकसूद बेजात शेब तशे द पैगंबर प ख्वा के उसे दल और खुदा तकतल देखो गोरे तिरमिजी के हो गोरे बाब सूक फिल जन्ना मुस्तकिल बाब इमाम तिरमिजी तवले दे चिदा जन्नतियान बरागुनशी और गर्जी ब माजीगर टेम बई मेला बयो हाँ हाँ अल्लाह बो तो सपाती दी सकमे या अल्लाह इस निश्ता अल्लाह बो यो कमाए पाते दे मले को तब वो जमाओ दबी मंस के दा हिजाबू न लड़ी के हिजाबू न लड़ी दा बता सला पेखावर खार नासर खान इस्लामी कैसेट हाउस बैरून कचहरी गेट अशरफ रोड सराय फकीर खान जनासर खान सरार साथ मिलावीगी और बिजात से जन्नत नहीं पूरे गिलमानान बने मकसूद बिजात से बदाई जनाब खबर हो गई नो अजीजान मौलाना रूम द पैगंबर मौजज़ा टूल पर नज़मून के राउस तमाम मसनवी पदीरी यह वाक़या मजनून लिखल वही मजनूनी औरत है यक्षबे मजनून बखिलवत गायरा गुफ्त ए परवरदिगार बेनियाज कोटनाई के नास्ते खिलवत खाना के नास्ते सोच खिलवतुना खबर हो रही उसम खिलवतुना मिलवतुना डेर भी हो आराम की नहीं यक्षबे मजनून बखिलवत गायरा
گفت اے پروردگار بے نیاز از چرا نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا باطلم چون کر دئی کوٹڑے کے ناستے چے خدا بے نیازا زما دا نام دی ولی مجنون خدا او دا لیلا مینا دی زما پسینہ کے ولی چولے دا یا اللہ دا ولی آواز ورتاو شو حاطف از غیب آمد مرد غریب لا جرم غم ہاتھ را کردم نصیب غیبی آواز ورتاو شو چو مجنون غریبا داد لیلا مینا مستا پزر کی ذکا چولے دا چکار لیلا نیس کی کار مناس حسن لیلا عکس انوار منس داد لیلا کار ندے دا زما کار دے داغی پا مخ کی زما دا نور یو چمک دے نو تپ ما مینی پا لیلا مین نے تپ ما مین تا چی دشپی پا خوب کم لیلا آوازو کنو مالا مزا آکے مجنون وی خواہ چی پتا مینیم گفت مجنون گر ہمارو یہ زمین ارزمان برمن کنند یا فرین کدا دزم کے پسر ٹولا دنیا پا ما فرین ہوئی لیکن من نگویم آفرین ہے چکس مدح مندش نام لیلا بادو بس زما دی چاپا فرین پروانشتا زما فرین دینا پس بد لیلا کنزلوی چدا کنزل کے زبرم چدا فرین دی ذکر چکار دا لیلا نا دے کار دا گا ہر حسن یو عرب را غلے زمون جماعت تا تبلیغی جماعت کی نو ما سر ناس تو خبر عربی کی کولے مان عربی کی تپوس کی چیا شیخ مل مانا للاسلام مل مانا نو ما ورطوئے چھے معنى الإسلام الإسلام اسم للعشق والمحبة في قلب المؤمن ليس معنى سواه اسلام ده عشق نامه ده او عشق ستو تاسو خو لګه ترجمه وکړئ لکه د عشق لفظ اے او لوډ سپیکر دی ماما چې نیولې ده ها د عشق ترجمه لګاو ته چپ کړه بل خبره نو ما ليس معناه سواه اسم للعشق والمحبة في قلب المؤمن نو ما توي چې والله هكذا ما نعم الاسلام عشق اسلام عشق دی عشق په لغت کې د ونې د جرړو ته وایي نو عشق ته ځکه عشق وایي لکه د ونې جرړې چې یو بل نه داسې تاو راته وي نو داسې د معشوقي مینه هم د عاشق د هر رګ نه تاو راته وي وي که نه په مدینه منوره کې وی که نه په مدینه منوره کې د حرم شریف امام یو مسئله کې راته اشتباه وه لکه یو مسئله کې ماته اشتباه وه دیکھو وګورئ چې د اصولو قانون دا دی چې هر مطلق جاری کیږي په خپل اطلاق باندې قرآن کې مطلق راغلی دي چې وما ينطق عن الهوى
ان هو الا وحی یوحى. دا مطلق ادلو تقطع دا پیغمبر خدای پاک وحی ویلی. اس قرآن کی انا لہو لحافظون قرآن ہم وحی دے، حدیث ہم وحی دا. انا لہو لحافظون قرآن تولے شامل دے اور حدیث تولے شامل دے. تولے دا دے جواب شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کرے. اس تا شاہ ولی اللہ تا وګورا او زمون دے زمانے او دے روٹی خلاص تا وګورا. یو طالب راتوی استاد راتوی چې د شاہ ولی الله تصوف خبرو پسې مزه او که علمي څه خبره وه نو هغې پسې زه راځم تصوف خبر. شاہ ولی الله ته وګوره او تا روټي خلاص کړه. هغه شاہ ولی الله چې په لاره روان دی سپی وله په مخه راغی نری لار. شاہ ولی الله ورته وایي سپي ته چې یو طرف ته شه زه په دې لاره تېر شم جامې به مې پلیتې شي. سپی ورته وایي یا په زبان حال یا قال سره چې شاه صاحب ته ولې په اوچه تېر شو زه ولې څښا اوبو ته شم. ویل زه مونځ کوم جامې به مې پلیتې شي. ویلې شاه صاحب دې اوبو نه خو ځان بچ کې او ما ته دې سپک وکته که د تکبر په اوبو ګنده شوې په خدای مې دې قسم وي که خدای دې پرېږدي چې جهنم کې نه. نن مونږ کې د عجب او د تکبر حال دی. مولانا روم وایي چې در بهارا که شود سرسبز سنگ خاک شوتا گل بیروید رنگ رنگ. زرگونا بارانونا که پکانی و شکانے نگل کیگی کزان گل کول غواڑے نو خاور شچ رنگ رنگ گلو نونی سے. داننے چھ د خاورم خلق سلام کئی دوی پا جون زان خاورے کڑے ہو. پا جون زما عزیزانو دا یاد لرے چې د حرم امام نه مې تپوس کولو د بیر روما چې د بیر روما اوبو نه پیغمبر څکلو نه ولې منع کړي. هلته خو ملا سره پولیس ګرځي. مسجد نبوي نه چې امام راووت پولیس ترې وړاندې وستو زه چې وردغه شم نو ما ته پولیس راوایي چې برا ما ویل اي شان برا اسأل من مسألة واحدة لهذا الشيخ. د شیخ نه یو مسلې تپوس کوم هغه په ما نظر شو ما ته تعال چې ورغم ما ته چې ما تقول ما أسأل منك مسألة واحدة إن تعطيني وقتا خليلا يا شيخ. وأي مسألة؟ ما المسألة بير روما. ما توي أنت منين؟ ما أنا من باكستان. في الباكستان منين؟ ما في الباكستان من الخلل والجبل. يقال لقومنا الأفريديين نحن نسكنون في الجبال. أنا جبلي ما توي أنت جبلي. ما رأيت في الباكستانيين مثلك الفسيح والبليغ. ما خو جبلیانو کې داسې صفا جبه د چانه دا ورته والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. دا مولانا سنجان صاحب نه دا په سن 65 کې د تلو مدال ته سبق ویلي نو عربو سره به چې ما خبرې کولې نو د ما دی چې هلکه موږ کار مه خرابوه پوه شوې دوی سره خبرې مه کوه موږ کار مه خرابوه. بیا په سن 82 کې تللی وم عمرې ته مولانا شیر علي شاه صاحب هلته و چې هغې سره به مې خبرې کولې ما ته وایي هر خدای ته ګوره مونږ د دې لباسونه مچولي دي تا ته څه پته ده مال پرېږدم نه. هغه د محرم امام ځان سره خپل دارالقضا ته بوتلم پاسې وخې جوړم ما ته وایي اریک بعینیک انا اذهب معک بیر رومه ته زه در سره ځم او په سترګو یې درته ښیم. والله وقعت في قلبي زما پړه کې کېناستې چې راتلمه شور مه کوئ چې راتلمه 15,000 درهم یې راکوئ چې کور ته ځې تحفې موفې ځان سره یوسه. بیر رومه ته یې بوتلم خبره اوس ډېره اوږده ده په سترګو یې راته هر څه وښودل. زما عزیزانو عرض مې دا و چې خاورې شي هر څه به ستا شي. وی شای ابن ادهم د نوابی لباس بدل کا یا نادا نزان د محمد د چمن گل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کرا کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونه.
نن دا لوی علما لوی اتقیا د دین لوی بزرگان د دې اشنغر هغه علما چې د هندوستان علما وبوي چې په ایشیا کې د دوی عمر علم د چانشتا هغه ما د حاجی محمد امین رحمت الله علیه په صفاتونو باندې لیدلي دي. الله دې د دې خاورو په برکت او د دغه عاشقانه ژوند په برکت او د هغه درد په برکت چې د په زړه کې خدای دې زمونږ او ستاسو ټول دنیا ښه کړي او زمونږ عاقبت دې خدای ښه کړي. دا پاکستان دې خدای پاک هغه نظام راولي چې کوم درد د په زړه کې د کوم نظام درد د په زړه کې چې د پاکستان حکم صدر د مړای نیولې مرزا سکندر د مړای د اسلام د پاره نیولې اوس بسوک د سیو کې د 500 کالو په تاریخ کې کوم یو سړی داسې کړی چې د پاکستان صدر د مړای نه نیولې چا به کړی مونږ هټوړو ته کې ورشو بېنظیر تم خاندو دا بل خندکې چې د تم خاندو را خاندو ما غورځي پیشي وشو ما دته منډک ویلي دي منډک او منډک مې ورته اسی پټ باندې درته قصدن مې ورته دا لفظ خو منډک نه دی منډیټ دی ما منډک وایي منډک څه ته وایي ما پسې اطلاع راله چې ستا پیشي ده تا وزیر اعظم ته منډک ویلي دي چې زما پیشي وشوه ما وروره زه خو په انګریزي نه پوهېږم زه منډک او منډیټ کې فرق نشم کولی نو څه خبر خو منډک مې اورېدل